بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الثاني میاشتې 3 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د لندې میاشتې 15 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د بهرنیو چارو وزارت وزیر د خپل ترکمن سیال رشید مردوب په ملتیا د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پایپ څخه لیدنه. د کلو پراختیا وزارت وزیر د هرات والي سره لیدنه. او د هرات امنیه قومندانۍ له لوري د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې څه د پاسه 80 میله بیلابیله وسلې راټولول. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمري یم. د بهرنیو چارو، صنایعو او سوداګرۍ، کانونو او پټرولیم وزارتونو سرپرست وزیران، د ترانسپورت وزارت مرستیال، د ریل پټلۍ لوی رئیس او ورسره مل پلاوي د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د دغه هیواد له لوړپوړي پلاوي سره د کتلو، همدارنګه د اقتصادي، ترانزیټي او ریل پټلۍ پروژو له پرمختګ څخه لیدنې په موخه هرات ولایت ته سفر وکړ. ټاکل شوی چې یاد مسؤلین به د هرات له والي او د سیمه ییزو ادارو له یو شمېر رئیسانو سره هم وګوري او خبرې اترې وکړي. د کلیو پراختیا وزارت سرپرست وزیر د هرات د کلیو پراختیا ریاست رئیس ملا عبدالسلام هجرت سره هرات ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د هرات له والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار سره وکتل. په دې کتنې کې دواړو لورو په ولسوالۍ کې د اوبو د خوندي کولو او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې د لوړولو او دغه راز د کډوالو د ستونزو د هواري او هغوی ته د لازمو خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې وکړې. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د هر اړخیزو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د یادولو وړ ده چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د نږدې 60 میلیونه افغانیو په ارزښت د هرات ولایت په 19 ولسوالیو کې د چکدم بندونه جوړیږي. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د خپل ترکمن سیال رشید مردوب په ملتیا د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پایپ لاین څخه لیدنه وکړه. په هرات ولایت کې نن د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ د کانونو، برېښنا، ترانسپورت او ریل پټلۍ ټیمونو په ګډون یو ورځنۍ خبرو اترو کې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د پیل، تورغونډۍ بندر کې د ریل پټلۍ د استیشن پراختیا، دوه اړخیز تجارت او ترانزیت پراختیا او افغانستان ته د ترکمنستان د برېښنا د لیږد پر زیاتوالي خبرې کیږي. د زاول شینډنډ ولسوالۍ د چاسردار په کلي کې د ابګرمک د اوبو غځولو بند د جوړولو پروژه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر په حضور کې پرانیستل سوه. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت مسؤلان وایي هرات ته څیرمه د اوبو غځولو 19 بندونه جوړوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر لخوا په زاول ولسوالۍ کې د چاسردار کلي لپاره د اوبو د غځولو د بند د جوړولو پروژه پرانیستل سوه. د کلي د بیا رغونې او پراختیا وزیر هرات ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د ابګرمک د اوبو بند د جوړولو کار پرانیست. د بیا رغونې او پراختیا وزیر الحاج ملا محمد یونس اخونزاده وایي دغه وزارت هرات ولایت ته څیرمه د اوبو د زیرمه کولو 19 بندونه جوړوي. د کلي د بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلان لا هم وایي چې د سیلابونو د کنټرول او هم د اوبو د ذخیره کولو لپاره د اوبو د بندونو د جوړولو پلان لري. په نظر کې ورته ونیول دا په هر ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړ کړي د دې لپاره چې د دې سیلاب د خطر څخه ولسونه محفوظ او د دمځکې نسته هغه کمزوري اوبه چې کمزوري سوي دي بیرته یې الله پاک د دمځکو رګو ته اوبه داخلي کړي تر څو چې ملت مو د مشکلاتو سره مخ نه سي. چې نن موږ او تاسې دلته شاهدان یو چې د 19 چک ډیمونو له جملې نه 7 چک ډیمونو چارې به نن رسما له خیر سره پیل شي.
د هرات د زاول ولسوالۍ اوسیدونکو د دغه بند جوړېدل یو نیک اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې د هیواد په بیارغونه کې د پام وړ ګڼل کیږي. او دا د چکډمو افتتاح چې وکړه انشاءالله دا د دې ملت لپاره او د ولس لپاره ډېر ګټمن تمامیږي ځکه چې وچکلي ده او د امارت اسلامي د دې پیرزویانو سره چې خپل پر ملت باندې کړې ده موږ ډېره مننه کوو. الله پاک دې توفیق ورکړي چې د نورو خدمتو دغه هم وګرځي. د یادونې وړ ده چې د کلي د بیارغونې او پراختیا وزارت په پام کې لري چې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت یو آبګردان بند جوړ کړي. د هرات د امنیه قومندانۍ له تروریزم سره د مبارزې مدیریت د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې څه د پاسه 80 میله ډول وسلې راټولې کړي دي. نور حال په راپور کې. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې مدیریت مسؤلان وایي د روان کال په 6 میاشتو کې څه د پاسه 80 ډول وسلې راټولې کړي دي. د مسؤلانو په وینا دغه وسلې د هرات له بېلابېلو سیمو څخه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د 80 میله پر شاوخوا باندې مختلف نوع سلاح وګر کړي دي چې هغه نن د ډایاک مدیریت ته وسپارله. په دې هکله که درته ووایم موږ تقریبا د 6 میاشتو په موده کې د هرات په مختلفو ولسوالیو او حوزاتو کې تقریبا 50 میله توپنچې، 3 میله سکیلان، 1 د رازنوب، 4 بمې افغانه، 11 میله کلاشینکوف، 1 چریک کمشکن او 1 پنجتیر دغه د موږ د تروریزم د خوا څخه کشف شوي او ګیر شوي په مختلفو ولسوالیو او حوزاتو. د هرات امنیتي مسؤلان وایي چې د ناقانونه وسلو د ټولولو په برخه کې به له هیڅ راز هڅو څخه ډډه ونه کړي. به مدت 6 ماه گذشته الحمدلله تعالی به تعداد 71 میل سلاح مختلف النوع توانستیم در سایه ولایت هرات کشف و ضبط نماییم. الحمدلله تعالی به تمام ملت ولایت هرات اطمینان میدیم که انشالله تعالی امنیت اینا برقرار است و 24 ساعت در خدمت اینا می باشیم انشالله تعالی. و از ملت ولایت هرات ما خواهشمندیم که به حیثی که خدای نکرده در مناطق اینا کدام مردم ناشاخل یا اخلالگر یا مردمان ناسالی پیدا میشه و ارگانهای امنیتی ما در جریان په همدې حال کې د هرات یو شمېر ښاریان د امنیت له تامینولو څخه خوښي څرګندوي او د ناقانونه وسلو راټولول یو ښه اقدام بولي. فعلا امنیت ما خوبه، دوزا گم شده، همه آدمای قلدور کم شده دیگه. اینا زیاد بیده به اوج خورده، بازم آفر امارت اسلامی ما اینا رو ضعیفتر کرده، بازم بیششون ما خونسا کنه بخیر. باید یادونه وشي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې مسؤلینو د 80 ډوله ناقانونه وسلو د ټولولو اعلان کړی دی چې د اسلامي امارت حاکمیت سره په ټول هیواد کې امنیت بشپړ شوی دی. په راتلونکو ورځو کې د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد لړۍ پیلیږي. د هرات د ریل پټلۍ رئیس مفتي محمد نسیم محمدي په نږدې راتلونکي کې د هرات خواف ریل پټلۍ څخه د سوداګریزو ملکیتونو د انتقال د پیل خبر ورکوي. د هغه په وینا له ګاونډي هیواد ایران څخه د هرات تر روزنه قوریان استیشن پورې د هرات خواف ریل پټلۍ د فعالیت لپاره چمتو ده او په دې لار کې کومه تخنیکي ستونزه او خنډ نشته. په ورته وخت کې د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو او دغه ولایت یو شمېر سوداګرو او پانګوالو د کورنیو پانګونو په برخه کې اسلامي امارت له پاملرنې او ملاتړ څخه د مننې ترڅنګ د ترانسپورت د برابرولو غوښتنه وکړه. مفتي محمدي د لویدیځ زون سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د ریل پټلۍ اداره ژمنه کړې چې دوی ته هر ډول اسانتیاوې برابر کړي. د هرات ښاروالۍ ادارې له لوري د لومړۍ ناحیې اړوند د دولت خانې واټ د کانال د رغولو پروژې چارې افتتاح او پیل شوې. د هرات ښاروالۍ د لومړۍ ناحیې اړوند د دولت خانې جادې د کانال د رغولو پروژې چارې د 450 متر په اوږدوالي د هرات ښاروالۍ پرمختیایي بودیجې څخه د څه باندې 15 لکه افغانۍ په لګښت د ښاروالۍ ادارې د ښاري حکومتولۍ رئیس استاد محمد جاوید مایار، د لومړۍ ناحیې امیر مولوي غلام نبي حقانی، د سیمیزو مخورو او اوسیدونکو په شتون کې د افغان استمپ کانکریټ وداني شرکت له لوري افتتاح پیل شوې. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په لومړۍ ناحیه کې د محبس جادې څخه بیا تر 3 متره 4 لارې د کانال د رغولو پروژه کار پیل شوی وه. په نږدې ورځو کې به یې چارې د قراردادي شرکت له لوري بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د هرات ولایت په کرخ ولسوالۍ کې د زلزلې له امله له 1500 زیانمن شویو کورنیو سره د مرستو ویش.
د هرات ولایت د سرې میاشتې د عمومي پیښو مدیریت د لویدیځ زون د رئیس شیخ یار محمد فاروقي په لارښوونه او د هرات ولایت د سرې میاشتې د رئیس مولوي احمد راشد تر څارنې لاندې د هرات ولایت د سرې میاشتې په 1500 کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وویشله. باید یادونه وسي چې دغه مرسته د MTN مخابراتي شرکت له لورې د 1500 خوراکي او غیر خوراکي توکو بسته ده. یاد دی چې دغه کورنۍ څه موده وړاندې د زلزلې له امله زیانمن سوي او د زیانمن سویو کورنیو له سروي وروسته د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې پر دوی دغه مرستې وویشل سوې. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی خدای په نامه ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات ښار لمر الوار درجه 12 تیتای 15، غوریان لمر الوار درجه 13 تیتای 4، کروخ لمر الوار درجه 7 تیتای 3 او پشتون زرغون لمر الوار درجه 11 تیتای 6. تربیه شچاری. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د بهرنیو چارو وزارت وزیر د خپل ترکمن سیال رشید مردوب په ملتیا د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پایپ څخه لیدنه. د کلو پراختیا وزارت وزیر د هرات والي سره لیدنه. او د هرات امنیه قومندانۍ له لورې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې څه د پاسه 80 میله بیلابیله وسلې راټولول. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.